بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې په حدیث کې په مسجد نبوي کې په 40 منځونو کولو سره چې کوم فضیلت راغلی دی، آیا دغه فضیلت صرف د نارینه‌و دپاره دی که د زنانه‌و دپاره هم دا فضیلت شته چې هغه په مسجد نبوي کې د 40 منځونه په جماعت سره وکړي؟ محترمینو، علامه مفتی رشید احمد لودیانوي رحمه الله په خپله فتاوا احسن الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 34 هغه لیکلي دي چې په مسجد نبوي کې 40 منځونه کول چې د هغه په کولو سره د دوزخ عذاب او د نفاق څخه د خلاصي کم بشارت چې دی، دا صرف د نارینه‌و دپاره چې هغه په جماعت سره 40 منځونه په مسجد نبوي کې وکړي. د زنانو دپاره دا فضیلت نشته، دا د نارینه‌و سره خاص دی. د زنانو دپاره په خپل کور کې لمونځ کول دا افضل دی. نو کومې زنانه وي چې په عمره باندې تللې دي، د هغو دپاره دا پکار ده چې لمونځونه دي په خپل ځایونو کې کوي، په خپل وطاق کې چې کوي، په کومه کمره چې د دوی د پاغه کې دی کوي، یا هلته کورونه دي هغه د لمونځونه هلته کوي. ځکه چې نبي علیه صلات وسلام په وخت کې نبي علیه السلام دا وفرمایله چې د شو دپاره د مسجد څخه په کور کې د دوی لمونځ افضله دی، د کور د باندې څخه دننه په کمره کې د دوی لمونځ افضله دی، په کمره کې بیا په یو کنج کې لمونځ افضله دی. نو دا خو د هغه ځای د زنانو دپاره فرمایلی دي، موږ هم ورسره مخاطب یو. داسې خو نه دي چې هغه په مسجد نبوي کې څوک وي یا په حرم شریف کې څوک وي، هغه د نو راځي په حرم شریف کې چې لمونځ کوي، دا زموږ دپاره فرمایلی دي. نه عزتمنو، دا خو د هغه ځای د خلکو دپاره اول فرمایلی دي، بیا دویم مخاطب موږ. او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په زمانه کې لا زنانه وي د مسجد څخه بندې سوې، نو هغه خو د دغه مسجد نبوي او د مسجد حرم کې د لمونځو کولو څخه منع سوې. داسې خو نه دي چې دلته ورته اجازت په نور مسجدانو کې منع سوې. او زموږ فقهای کرامو چې منع فرمایله ده، هغه د هر مسجد سره خاص، که مسجد حرم دی او که مسجد نبوي دی. د زنانو دپاره فضیلت دا دی چې په خپل کور کې په خپله کمره په خپل وطاق کې لمونځونه وکړي. حرم شریف له دې د طواف دپاره راځي، مسجد نبوي له دې د سلامۍ دپاره راځي، نور لمونځونه دې په خپلو کورونو یا په خپلو وطاقونو کې کوي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځواب ورکوي مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.